یو داسې ښار چې په خندا سره جوړ شوی وو او په هغه ښار کې اوسیدونکي خلک له هر ډول نعمت څخه برخمن وو. خو هغه په انساني تاریخ کې یوه داسې ځمکه وه چیرته چې به ګناه په پټه نه بلکې په ښکاره او د ټولو په وړاندې ترسره کېدله. د دې قوم جرم دومره خطرناک و چې د دوی په څېر ګناوې او جرمونه په انساني تاریخ کې کله هم نه و ثبت شوي. الله د دوی له کړنو راضي نه و او بالاخره د الله سبحانه وتعالی فیصله وشوله او د سترګو په رپ کې دا قوم له خپلو ټولو ښارونو سره د ځمکې څخه ورک شو او د ټولو قومونو لپاره د عبرت یوه نښانه وګرځېدله. دې قوم ته یې قوم لوط ویل او دوی په سادوم ښار کې اوسېدل. د ننني فلسطین او اردن ترمنځ دوه مشهور ښارونه آباد وو، یو سادوم او بل ګومورا. سادوم یو داسې ښار وو چیرته به چې په ځمکه روانې اوبه او ښکلي باغونه موجود وو. فصلونه یې دومره مضبوط او ښکلي وو چې خلکو به یې په اړه کله فکر هم نشوای کولی. ونې به یې له ښکلو میوو څخه ډکې وې او د ځمکې اوبه یې ډېرې خوږې وې. خو د هغوی زړونه د ځمکې په خوږو ماړه شوي وو او ورو ورو په بله لاره روان شوي وو. په پیل کې د هغوی ګناهونه یوازې تر خبرو پورې وو چې یو بل ته به یې په عجیبه نظر کتل او ویل به یې ستا مسکا ډېره ښکلې ده. او وروسته د دې قوم خلک په داسې یوه ګناه اخته شول چې دوی به ویل چې دا یوه نوې لاره ده او په دې کې ډیر زیات خوند دی. او دا کار وروسته د دې خلکو شوق، عادت او د دوی رویه وګرځېدله. دا ګناه به دوی اوس په پټه نه بلکې په ښکاره کوله او د شپې پر مهال به یې په محفلونو کې د دې ګناهونو یادونه کوله او په دې به یې فخر کاوه او د الله سبحانه وتعالی په احکامو پورې به یې خندا کوله. له دې ښار څخه لرې په یو بل ښار بابل کې د الله سبحانه وتعالی نبی حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه وراره حضرت لوط علیه السلام خلکو ته د الله په پیغام رسولو بوخت وو او بیا دوی د الله سبحانه وتعالی په حکم سره هجرت وکړ. حضرت لوط علیه السلام هغه لومړی انسان وو چې په حضرت ابراهیم علیه السلام یې ایمان راوړی وو. مطلب دا چې دا دواړه یوازې په رشته او اړیکه کې خپل نه وو بلکې د دین په سفر کې هم سره په یوه لار روان وو. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې موږ ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام د هغه ښار په لوري ولېږل چیرته چې موږ د ځمکې لپاره برکت ایښی وو. له دې څخه مقصد د شام سیمه وه، یعنی ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام د الله جل جلاله په رهنمایي سره د شام پخوانیو ښارونو ته راغلل. ابراهیم علیه السلام په یوه ځای کې پاتې شو او لوط علیه السلام الله سبحانه وتعالی د یو بل ځای په لوري ولېږه. د هغه ځای نوم سادوم وو او الله سبحانه وتعالی حضرت لوط علیه السلام هلته د خلکو د هدایت لپاره لېږلی وو. کله چې لوط علیه السلام هغه ښار ته ورسېده د هغه ښار د رنګینیو په لیدو حیران پاتې شو. هغه هلته تجاران ولیدل، لوړې ودانۍ او په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه، روانې اوبه او ښکلي فصلونه، دې هر څه د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو ګواهي ورکوله. کله چې لوط علیه السلام د سادوم ښار ته ورسېدو نو هغه هلته تجاران ولیدل. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه، د ورېښمو دکانونه، ښکلي فصلونه او په ځمکه روانې اوبه، دې هر څه د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو ګواهي ورکوله او د دې هر څه په لیدو د لوط علیه السلام په شونډو مسکا خوروه. خو څنګه چې هغه په دې ښار کې لږ وړاندې لاړ او د دې ښار د خلکو عملونه یې ولیدل نو د هغه له شونډو څخه مسکا ورکه شوله، ځکه چې هغه چې د دې خلکو کوم عملونه لیدلی وو هغه یوازې د زړه بدګۍ نه بلکې د ډېر ژور خفګان سبب ګرځېدلی شوی. دا هغه خلک وو چا چې د الله سبحانه وتعالی ورکړل شوی فطرت پرې ایښی وو او د خپلو خواهشونو په وړاندې یې سرونه ښکته کړي وو. نران له ښځو څخه لرې شوي وو او د نورو نرانو په وړاندې یې خواهشات زیات شوي وو. یوه داسې ګناه چې په انساني تاریخ کې له دې وړاندې هیڅ کله نه وه ترسره شوې. د قرآن مطابق دې خلکو دا ګناه په پټه نه بلکې په ډېره ښکاره او سریعام ترسره کوله. د هغوی په مجلسونو کې فحاشي، په لارو کې بېحیایي او له مسافرو سره بدسلوکي روانه وه. کله به چې هغوی په لاره روان مسافر ولیده نو د هغه څخه به یې د هغه سامان په زوره اخیسته او هغه به یې ډېر زیات ځوراوه. ویل به یې چې په سدوم ښار کې یوازې زموږ امر او قانون چلیږي او هر څه چې موږ وغواړو هغه به کیږي.
کوم ښار ته چې الله سبحانه وتعالی امن، ښکلا او پریمانه رزق ورکړی وو، د هغه ښار خلکو به په لاره تلونکي مسافر نیول او سخت به یې ځورول. مسافرو به فریادونه کول او دوی به په هغه پورې خندا کوله. دوی به د هغوی مالونه لوټل، له هغوی به یې غلطه استفاده کوله او په خپلو دې کارونو به یې فخر هم کاوه. د نعمتونو دا دره اوس د ګناهونو په یو لوی میدان بدله شوې وه. یوه ورځ لوط علیه السلام د دې خلکو خواته راغی او هغوی ته یې وویل چې زما د قوم خلکو د الله سبحانه وتعالی له عذاب څخه وډار شئ. ما تاسې ته هغه پیغام راوړی دی چې په هغه کې ستاسې ګټه ده. خو د ښار خلکو به په خندا وویل چې ګټه وټه زموږ د ښار په کوڅو کې لکه د اوبو په څیر بهیږي او موږ یې له کوم نبي یا خدای څخه نه غواړو. لوط علیه السلام هغوی ته وویل چې د قومونو عروج او بلندي له ایمان څخه ثابتېږي، له لوړو دیوالونو او محلونو څخه نه. خو د دې قوم خلکو به بیا په غوسې سره وویل چې دا لوړ دیوالونه او محلونه موږ په خپل قوت جوړ کړي دي، ته چې کوم ایمان یادوي هغه څه شی دی؟ لوط علیه السلام بیا په نرمۍ سره وویل چې چیرته چې د ګناهونو کچه زیاته شي نو د هغه ښار او د خلکو عمر یې کمیږي. خو دې خلکو بیا په غرور سره وویل چې ته هغه عذاب په موږ راوله په کوم چې موږ ډاروي. هغوی فکر کاوه چې د الله له طرفه راغلی پیغام به هسې پالتو خبرې وي، خو هغوی په دې نه پوهېدل چې د الله سبحانه وتعالی فیصله ډیره خطرناکه ده. یوه ورځ نه، یوه میاشت نه، بلکې پوره یو دور لوط علیه السلام د دې خلکو په منځ کې د دوی په ښارونو او کوڅو کې د هغوی خواته ورغی او هغوی ته به یې یوه خبره کوله. هغوی ته به یې ویل چې له الله څخه وډار شئ، تاسې چې کوم عمل کوئ هغه د فطرت خلاف دی، دا عملونه پرېږدئ او د الله د رحمت په لوري راوګرځئ. خو په ځواب کې به یې بیا هم هغه غرور، هغه خنداوي او مسخرې وي او دې خلکو به په غرور ویل چې دا جسم او بدنونه زموږ دي او په دې زموږ خپل اختیار دی او موږ له دې کارونو څخه هیڅ څوک نشي منع کولی. د دې هر څه لیدل حضرت لوط علیه السلام ته په ذهني بوج او په روحاني اذیت باندې بدل شوی وو. بالاخره د حضرت لوط علیه السلام په زړه کې همغه بېوسي پیدا شوله چې د هر نبي د امتحان تر ټولو سخته مرحله وي. لوط علیه السلام د رب په لوري مخ کړ او د دعا لپاره یې خپل لاسونه پورته کړل. لوط علیه السلام وویل چې ای زما خدایه، د دې فاسد قوم پر وړاندې زما مرسته وکړه. او له همدې ځای څخه د الله سبحانه وتعالی د فیصلې بادونه راغلل. یوه ورځ د الله سبحانه وتعالی ملایکې په انساني شکلونو کې د حضرت ابراهیم علیه السلام خواته راغللې. ابراهیم علیه السلام چې هغوی ولیدل نو په عزت او په خوشحالۍ یې د هغوی استقبال وکړ. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل چې لږ انتظار وکړئ، زه ستاسې په خدمت کې یو څه وړاندې کوم. حضرت ابراهیم علیه السلام د هغوی پر وړاندې خواړه کېښودل، خو ویې لیدل چې هغوی د خوړو لپاره لاسونه نه وړاندې کوي. ابراهیم علیه السلام په فکرونو کې ډوب شو او په رښتیا هم پوه شولې چې د ابراهیم علیه السلام په زړه کې سوالونه راولاړ شوي دي او هغوی وویل چې ای د الله نبي ته فکر مه کوه، موږ د الله ملایکې یا فرښتې یو. او له دې سره سم یې ابراهیم علیه السلام ته د یوه زوی زیری ورکړ، د حضرت اسحاق علیه السلام د پیدا کېدو بشارت. حضرت ابراهیم علیه السلام خوشحاله شو او د شکر مسکا یې په شونډو خوره شوله. له دې زیري څخه وروسته فرښتو وویل چې موږ اوس د یوه داسې ښار په لوري ځو چې له حده ډیر په ګناهونو او سرغړونو کې ډوب شوي دي. او ویې ویل چې هلته د الله یو نبي له وړاندې موجود دی، حضرت لوط علیه السلام، او موږ الله سبحانه وتعالی د هغه د قوم د تباهی لپاره را لېږلي یو. حضرت ابراهیم علیه السلام چې د رحم او شفقت یو سمندر وو، هغه فرښتو ته وویل چې ښایي اوس هم د هدایت کومه لاره پاتې وي. خو په اسمان کې د الله سبحانه وتعالی له لوري فیصله لیکل شوې وه او د هدایت وخت پوره شوی وو. فرښتې له هغه ځای څخه ووتلې او د حضرت لوط علیه السلام کور ته ورغللې او د هغه دروازه یې وټکوله.